پاکستان د ګړنګ په غاړه پاکستان څنګه هند ته تسلیم شو او هند ته یې د څه زارۍ وکړلې. داسې تازه څه شوي دي په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان له پیدایښه تر اوسه د هند ورسره سیالي او دښمني روانه ده او هیڅکله یې داسې نه دي کړي چې له پاکستانه د همکارۍ او دښمنیو هیرولو غوښتنه وکړي. جنرال قمر جاوید باجوا په خپلو تازه څرګندونو کې له هند څخه غوښتنه کړې چې تیر هیر کړي او له دوی سره د همکارۍ پر لور ګام کیږدي تر څو اړیکې سیمې او نور پرمختګ ته وغځېږي. جنرال باجوا ویلي چې د حالت ښه کول او عادي کول په هند پورې اړه لري او وړاندې چې کومې سیمه ییزې نښتې ترسره شوي د هغه په پای ته رسولو کې امریکا مهم رول لوبوي. د له هند څخه په سوال زارۍ غوښتي چې نور باید په هندي کشمیر او عمومي ډول ښه شرایط رامنځته کړي او هر څه د دوی په لاس کې دي. باجوا له هند څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. هند او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه یې هم چا په دې هکله فکر نه دی کړی چې یو وخت به سره ملګري او ښې اړیکې ولري. نږدې په 2019 زېږدیز کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغه زیات شو چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه او الوتکې یو د بل خاورې ته ننوتلې. هغه مهال چې پاکستان د هند یو الوتکه نسکوره کړه، د الوتکې پیلوټ یې ژوندی نیولی و او په 3 ورځو کې د تسلیمۍ یا ښه نیت په نوم بیرته خوشي کړ، خو بیا هم د دې هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې نه شوې. پاکستان د ګړنګ په غاړه له اقتصادي، نظامي، سیاسي او ټولو اړخونو پاکستان د نړۍ پر مخ هغه هیواد دی چې ورځ تر بلې د کمزورۍ په حالت کې دی. پاکستان اوس کوښښ کوي چې د ځان د تکیه کولو پر دوست او دښمن تکیه وکړي چې کومه ګټه به ورته ونه کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.